څنګه یې ملګرو داسې خلک مو لیدلي دي چې په لمونځ به ودرېږي او په مخه نیت مې وتړلو او دا نیت یې نه ختمیږي، جمع ختمه شي خو نیت نه ختمیږي. یا داسې خلک چې ګاډي دروازه به بنده کړي، لږ به لاړ شي، بیا به شک ور پرېوځي چې سمه دې نه کړه بند، بیا به پسې راشي وپې ګوري، بیا چې یو څو قدمه اخلي بیا به شک کېږي چې نه شوه بند، بیا به ګاډي پسې ورشي، دروازې به وګوري، بیا چې ځي بیا شک. یا همدغه رنګې ځینې زنانه وي 24 ګنټې جارو راغستي، په مخه کمره د کور د صفایي دا شک یې نه ختمیږي، ورځ تېره شي د دوی صفایي نه ختمیږي. یا ځینې خلک چې پیسې شماري یا بل څه حساب کتاب کوي، نو په هغې کې شکي شي چې حساب د سم نه وکړو، بیا ورته د سره شي، بیا یې شماري دا شک یې نه ختمیږي. یا ځینې خلک په کمره کې هر یو شی ښه ترتیب باندې بیا ترتیب چې ګډوډ شي بیا دوی ته سکون نه ورځي، چې هغه ترتیب ته یې نه وي راغوستی، بیا غوسې هم کوي، جنجال هم کوي، جګړه هم کوي، خو هغه ترتیب هغه رنګې ساتي. ملګرو تاسو څه خیال دی، دا خلک لیوني کیږي که څه وجه ده؟ نو د دې جواب مې راوړی دی ملګرو. داسې نه ده چې دا سړی لیونی کیږي یا دا د لیونتوب علامات دي، بلکې دا مرض دی، نفسیاتي مرض دی. څنګه ملیریا د ټایفاید دی، بل څه مرض دی، دغه رنګې دا د سایکیټري د نفسیاتو مرض دی، مونږ ابسیسیو کمپلسیو ډیسارډر ورته وایو. او دې کې مسله دا جوړه شي په دماغو کې سرکټې دي، هغې کې یو CST کارټیکوس ټرایټل تھیلیمیک لوب دی، هغې کې لږ دا نیورو ټرانسمیټرز هغې لیول ګډوډ شي، هغې د وجې دا علامات انسان ته راځي، دا شکوک شبهات راځي. نو علاج سره بالکل سړی ښه کېږي او دغه مسله یې ختمیږي، خو که علاج نه وکړي بیا د دې وجې نور مشکلات لکه یو خدا چې وخت یې ډېر زیات ضایع کېږي، خپل کار روزګار نه پورې وتلی وي. دویمه دا چې په دې مرض کې ذهن او دماغ یې نښتي وي، دوی وایي چې دا مونږ لیوني کېږو، څه چل دی، هغې د وجې نور هم ډیپریس شي، نورو نفسیاتي او جسمانی مرضونو ښکار شي، د لاسونو وینځل سره د سکین ډیزیزز مرضونه دا کېږي. نو ښه خبره دا ده چې د دې علاج وکړي سړی، علاج سره بالکل سړی ښه شي، فټ شي او څه مشکل به نه وي. نو همدغه رنګې مختلفو مسلو باره کې به زه وخت نا وخت تاسو ته معلومات درکوم، تاسو کولی شئ کمنټ کې مانه د داسې مسلو تپوس پوښتنه وکړئ. مننه.